بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ذاکره بارکزی ما د دویم ټولګي د ریاضي مضمون ښوونکي ستاسو په خدمت کې. ګرانو زده کوونکو، زمونږ نننی لوست د کتاب 40 لوست پورې اړه لري چې د کتاب 50 پاڼه کې موضوع د عددونو جمع کول د چوت په واسطه دی. ګرانو زده کوونکو، موږ خو د جمع د تفریق عملیه ډېره په ښه توګه ترسره کړه او پوه شوې چې جمع کول څه ته وایي، د جمع کې حاصل اخیستلو، په تفریق کې پور اخیستلو، په دې باندې موږ پوه شو. اوس د عددونو جمع کول د چوت په واسطه څه معنی لري، چوت څه ته وایي او څه رقم تاسو کولی شئ چې په چوت کې څه وکئ، د جمع عملیه ترسره کړئ. اول خو ګرانو زده کوونکو، تاسو ته باید چې د چوت پیژندنه وشي چې چوت څه ته وایي او څه رقم تاسو په دې کې د عملیې ترسره کولی شئ. ګرانو زده کوونکو، چوت خپله ډېر یو ساده شکل لري په دې رقم، او تاسو چوت په مختلفو ډولونو پیدا کولی شئ، یعنې په پلاستیکي، د لرګو چوت، او څنګه چې ما تاسو ته ویل چې د لوبیا دانې او په نورو شیانو تاسو شمیر کولی شئ. یعنې په دې کې که یو چوت ولرئ، دا چې دی خپله هر څه دانې پکې دي، په دې کې د دانو شمیر کوئ او نور چې شته ضرورت نشته چې تاسو کمې دانې ځان سره وساتئ. او بیا هم که تاسو چوت ته لاسرسي نه لرئ، کولی شئ چې په هر شي چې تاسو ته اسانه وي په هغې باندې تاسو چې وکړئ، خپل اعدادو حساب وکړئ. چې چوت تاسو ته څنګه چې ما ویل چې په مختلفو ډولونو دی، لکه یو نمونه یې دا ده او یوه نمونه یې هم دا ده چې په دې کې تاسو دا مرۍ ګورئ، په دې کې مختلفو رنګونو مرۍ دي او په دې کې څه کوئ، په دې هر یو کې لس دانې مرۍ دي. که چیرې تاسو حساب کوئ چې لکه په یویزه خانه کې 2 دانې دي او مثال په لسیزه خانه کې 3 دي، نو تاسو پوهیږئ چې دا کوم یو عدد دی؟ آفرین، 22 عدد. یعنې یویزه کې موږ 2 لرو او په لسیزه کې 3. یعنې په دې هکله تاسو کولی شئ چې په دې چوت کې، یعنې کله چې د عددونه د زرو نه پاس عددونه پیژنئ، نو په دې کې د یویزو، لسیزو، د زریزو خانې چې سلیزو او زریزو خانې تاسو په ښه توګه وپیژنئ. نو زموږ نننۍ زده کړه هم د چوت پیژندنه وه او هغې کې د جمع عددونو ترسره کولو. راځئ چې خپله نننۍ زده کړه پیل کړو او وګورو چې چوت سره موږ څرنګه کولی شو چې عدد جمع کړو. ښه ګرانو زده کوونکو، دا هم 40 لوست د کتاب 50 پاڼه او موضوع د عددونو جمع کول د چوت په واسطه دی. هدف د دې زده کړې څه دی؟ چې زده کوونکي عددونه د چوت په واسطه جمع کړی شي، چې د ذهن چې دی د انکشاف لپاره یوه ښه وسیله ده. ښه، دلته تاسو کله په دې کې دا انځور ګورئ، یو شکل یې دلته تاسو ته رسم کړی چې دې کې تاسو ته لیکل شوي چې دا د چوت یو کوچنی نمونه ده. په داسې حال کې د ښي خوا سیخ یا میله د یویزو مرتبه او د ګینې خوا سیخ یا میله د لسیزو مرتبه ښیي. دا چوت د یویزو په مرتبه کې 8 دانې مرۍ لري او د لسیزو په مرتبه کې مرۍ نشته. ښه، نشته او هیڅ شی نه لري. دا چوت چې تاسو وینئ د 8 عدد ښیي تاسو ته. ښه ګرانو زده کوونکو، دلته تاسو ګورئ چې په دې چوت کې 2 میلې لري، چې دا یوه د یویزه خانه ده او دویمه د لسیزه. په یویزه خانه کې 8 دانې مرۍ دي، په لسیزه کې هیڅ نشته. دا په څه معنی ده؟ چې یعنې تاسو ته کوم عدد درښیي؟ د 8 عدد. ښه، تاسې لاندې هر یو شکل په خپلو کتابچو ته نقل کړئ او د هغې اړوند عدد ولیکئ. ښه، دلته ګرانو زده کوونکو تاسو څه لرئ؟ آفرین، په یویزه کې 1 لرئ او په لسیزه کې 1 لرئ. یو دانه دلته، یو دلته په دې شکل باندې لیکل کیږي چې دا د کوم یو عدد موږ ته ښیي؟ د 11 عدد.
ښه څنګه چې دلته تاسو ته ویلي چې دا عددونه تاسو دا شکلونه په خپلو کتابچو کې تاسو څه شی کوئ نقل کوئ یا همدې په شان رسم کوئ او د عددونه پیدا کړئ چې کوم یو عدد تاسو ته ښودلی. دلته زه یو چوت لرم چې په دې کې تاسو یویزه خانه ګورئ، لسیزه خانه او که دینه جیک عددونه تاسو وپېژنئ نو تاسو کولی شئ چې سلیزي، زریزي، لسزریزي او سلزریزي خانې چې ستاسو وروستیو زده کړو کې راځي انشاءالله تاسو به هغه وپېژنئ. دلته چې هر یوه میله کې هر څومره مری دي موږ هم هماغومره مری دې کې اضافه کوو او ګورو چې کوم یو عدد ښوونه موږ ته دلته کېږي. ښه ګرانو زده کوونکو په دې کې تاسو ګورئ چې د یویزې میله هیڅ هم نه لري، یعنې د یویزې میله تشه ده، صفر دی. لسیزه کې څه دی؟ یو دانه مری ده. ښه دا کوم عدد موږ ته ښایي؟ په لسیزه کې یو لرو او په یویزه کې څه دی؟ هیڅ هم نشته. کوم یو عدد جوړیږي؟ دلته وګورئ یویزه کې صفر دی، هیڅ هم نشته. په لسیزه کې یو. کوم عدد دی؟ لس. که په دې شکل باندې تاسو په خپل چوتونو کې یا په کتابچو کې دغسې یو انځور وباسئ دا شکلونه او په هغې کې مری ږدئ نو تاسو په هغې باندې پوه شئ چې که چیرې په هر یو خانه کې هر څومره مری د هر یو میله د یو خانې څه کوي تاسو ته لارښوونه کوي. ښه دا هم و زمونږ دا مثال شو چې دې کې موږ ته کوم یو عدد ښودو؟ د لسو عدد. راځو خپل دویم پوښتنې ته، دویم مثال ته چې په دې کې هم بیا ګورو چې د یویزې میله تشه ده، یویزه کې هیڅ هم نشته. په لسیزه کې څو دانې مری دي؟ یو، دوه، درې، څلور. راځئ چې څلور دانې مری موږ په لسیزه کې اضافه کړو. یو، دوه، درې، دا هم څلور. ښه دلته اوس ګورو چې په یویزه کې هیڅ هم نشته، صفر. لسیزه کې څو دي؟ یو، دوه، درې، څلور. دا کوم یو عدد ښوونه موږ ته کوي؟ د څلوېښتو عدد موږ ته راښایي. ښه اوس راځئ چې لاړ شو دریم شکل ته، د چودریم مثال ته چې دې کې موږ ته د کوم عدد ښوونه کړې. دې کې تاسو ګورئ په یویزه کې څو دانې دي؟ یو، دوه، درې، څلور، پنځه. په یویزه کې پنځه دانې دي. یو، دوه، درې، څلور، دا هم پنځه. ښه په یویزه کې پنځه. په لسیزه کې څو دي؟ یو، دوه، درې. یو، دوه، دا هم درې. ښه دلته اوس موږ څه لیکلی شو؟ یو، دوه، درې په لسیزه کې دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه یویزه کې. پنځه په یویزه کې، درې په لسیزه کې چې دا موږ ته د کوم عدد راښایي؟ آفرین د پنځه دېرشو عدد. ښه اوس راځئ چې خپل اخرني مثال ته لاړ شو چې په دې کې موږ ته د کوم عدد ښوونه کوي. ښه دلته یویزه کې بیا هیڅ څه نشته، په لسیزه کې دوه دانې دي. یو، دوه. په دې چوت کې ګرانو زده کوونکو تاسو ته د یویزې، د لسیزې، سلیزې او زریزې میلو پیژندل ډیره ضروري ده. لکه څنګه چې دې کې یعنې دې کې تاسو ته څه ښایي؟ دې کې تاسو دا نشئ ویلی چې څو دانې دي، مثلا که یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته. اته مری دي. نه، لسیزه د لس ګونو عددونو معنا ورکوي او یویزې د
یویزې خانو چې دا کوم یو دی 15 عدد. ښه دلته تاسو ګورئ چې یویزه خانه کې هیڅ هم نشته، لسیزه کې 2 دي، یویزه کې 0 او لسیزه کې 2 چې دا کوم یو عدد دی؟ د 20 عدد. ښه ګرانو دا د کتاب مثالونه چې موږ کار کړل. اوس زه تاسو ته په دې چوت کې مری اچوم، عددونه یې تاسو ماته ووایئ چې کوم یو عدد ښوونه کوي. که چیرې موږ په یویزه کې 1 2 3 4 مری ولرو او په لسیزه کې 1 2 3 برخه 3 4. ښه که چیرې موږ په یویزه کې هم 4 ولرو او په لسیزه کې هم 4، دا کوم عدد ښوونه موږ ته کوي؟ آفرین، دا موږ ته څه کوي؟ د 4 یعنی 4 دانې لسیزې لرو، 4 دانې یویزې چې څو کېږي؟ آفرین 4. ښه اوس راځئ چې یو بل عدد زه دلته تاسو ته چوت کې مری اچوم او تاسو هغه عدد وپېژنئ چې څو دانې کم عدد موږ ته دا ښیي. ښه که په لسیزه کې موږ 4 دانې عددونه مری ولرو او په یویزه کې 1 2 3 4 5 او دا هم 6. ښه دا کوم یو عدد موږ ته ښیي؟ 6 دانې یویزه کې لرو، 4 دانې هم لسیزه کې. ښه دا څه شو؟ دا خو 40 شو، دا څو شو؟ 6. یعنی کوم یو عدد دی؟ د 40 عدد. ښه ګرانو زده کوونکو دا هم وه زموږ نننۍ زده کړه چې د چوت پېژندنه وه او چوت کې د عددو پیژندلو چې انشاءالله تاسو دا په ښه توګه زده کړي وي تر راتلونکي زده کړې پورې چې بیا هم راځم یو نوې زده کړې سره، نوې موضوع سره ستاسو خدمت ته حاضرېږم. په لوی الله سپارم. خوشحاله اوسئ.